سرک زندگی. رښتینې کیسه. دوه مینان 20 کاله یو بل ته انتظار وکړل، مګر مخکې له دې چې یو بل ته ورسیږي دواړه په قتل ورسېده. دا چې څرنګه نور په کیسه کې واورئ. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو هیوادوالو، ما سره مرسته وکړئ چې دغه کانال مخکې لاړ شي. منندوی به مو یم. نننۍ کیسه داسې پیل کیږي. زما مستعاره نوم نادیه ده. زه غواړم چې خپل د لیوره ښځې کیسه تاسو ته ولیکمه چې ډېر کلونه مخکې زما د سترګو په وړاندې تېره شوې. زما یو مشر لیور و چې د 50 کالو څخه عمر زیات و. هغه 5 اولادونه یې درلوده چې یو یې زوی و او 4 لورانې. 15 واړه اولادونه یې واده کړی و. زما د لیوره ښځه مریضه شوه او مړه شوه. کله چې ښځه یې مړه شوه، زما لیور چې ټول ورته حاجي ویل، همدغه حاجي وغوښتل چې دویم واده وکړي. زموږ په کلي کې یو کس و چې ډېر نادار و. هغه یوه لور درلودله چې نوې پیغله شوې وه، شکیله نومېدله. زما لیور د شکیله د پلار د ناداري څخه ګټه واخیسته. هغه سړي ته یې ویل چې زه تا ته ډېرې پیسې درکوم، ته دې خپل لور شکیله ما ته راکړه. هغه هم ومنه او شکیله یې زما حاجي لیور ته نامزاد کړل. کله چې حاجي لیور مې نامزاد شو، ټول ورونه هغه ته ویل چې تا ولې داسې کار وکړل؟ ته سپین ږیری بوډا یې او وړه جنۍ دې ځان ته واده کړل. لیور مې د چا خبرو پسې نه ګرځېده او خپل ښځې ته ډېره خوشحال و. زما د یو هندرور زوی و چې طاهر نومېده. زلمی هلک و. هغه د حاجي لیور سره مې بام په بام کورې و. هغه طاهر په شکیله مین و. مګر تاسو ته معلومات ده چې په کلي او بانډو کې مینه کول ګناه بلل کیږي او ډېر غټ بد و پور لري. ځکه طاهر خپل او د شکیله مینه یې پټ ساتلی و. څوک نه پوهېدل چې بیا وروسته موږ خبر شو. شکیله مو واده کړه، خو شکیله دومره ماهره وه چې زه ورسره په یو حولۍ کې ومه. مګر ورباندې نه پوهېدمه چې شکیله او طاهر دواړه د مینې اړیکې لري. د وخت تېرېدلو سره شکیله د 4 اولادو مور شوه چې 2 مشرانې نجونې وې. او په همدومره کال کې طاهر او شکیله پټ د مینې اړیکې درلوده. طاهر به هر وخت د بام له لارې څخه شکیله ته راتلل او ورسره جنسي اړیکې نیول. د وخت تېرېدلو سره د شکیله لورانې لږ لږ غټې شوې او هغوی هم پوه وه چې مور یې له طاهر سره اړیکې لري، خو مګر چاته یې غږ نه کول. او بل خواته طاهر هم واده نه و کړی، مجرد پاتې شوی و. ټول به طاهر ته ویل چې والکه ولې واده نه کوې؟ خو
خو بوډا شوې زیاتې. مګر طاهر به ټولو ته ویل چې صبر شئ، قسمت څه کوي. طاهر دومره پاکه مینه کول شکیلا سره چې هغه ته ټول عمر انتظار وکړل. طاهر دا فکر کول چې شکیلا کونډه شي بیا به زه ورسره واده کوم، ځکه د شکیلا میړه بوډا و او شکیلا هم خپل خاوند ته داسې ځان ښکاره کول چې زه خاوند سره مې ډیره مینه لرمه. شکیلا ځکه داسې کوله چې خاوند یې ورباندې شک ونه کړي. بیا موږ وروسته خبر شو چې د شکیلا 4 واړه اولادونه د طاهر دي. حاجي لیور مې د شکیلا خاوند مریض شو. بیا په هماغه مریضي کې مړ شو. کله چې شکیلا کونډه شوه 4 میاشتې د عدت موده یې تېره شوه. ټول لیورونه مې یو د بل منځ کې مشوره وکړه چې شکیلا ډیره ځوانه ده، باید زموږ له منځ څخه یو وټاکي او ورسره نکاح وکړي. خو شکیلا دغه خبره قبوله نه کړه او ویل چې زه نه غواړم خپل لیورونو سره نکاح وکړم، ځکه زما لیورونه ټول بوډا دي او زما اول خاوند هم بوډا و. اوس بیا زه بوډا سره واده نه کوم. زه د زلمي هلکانو منځ کې یو زلمی سره واده کوم. او شکیلا د زلمي نوم یې وانخیسته چې هغه زلمی څوک و. وروسته له دې څخه چې شکیلا دغه خبره وکړه د ټولو پام طاهر ته شو چې شاید هغه زلمی طاهر وي، ځکه طاهر هم واده نه و کړی. بیا له دې خبرو څخه د شکیلا بنځی خبر شو. هغه داسې چل یې جوړ کړل چې لکه د شیطان په شان، او طاهر د هغه ډیر بد راتلل. یو ورځ د شکیلا کوچنی زوی چې د 5 یا 6 کالو و هغه څخه غوښتل خبرې ټولې کړي. هغه ته وایي ورور جان مې پخوا تا ته پلار جان مې له بازار څخه هر شی راوړل، اوس پلار مو نشته. اوس ته ما ته ووایه چې څه شی غواړې زه درته راوړم، ځکه زه دې لالا یم او هر وخت چې زه بازار ته تلم بیا تا ته وایم. د شکیلا زوی ویلي نه لالا جان، طاهر کاکا مې مونږ ته هر شی راوړي. ورور یې بیا پوښتنه کړی چې طاهر تا ته درکوي؟ هغه وایي نه، طاهر زموږ کور ته راځي او ټولو ته میوه راوړي. د شکیلا بنځی شک کوي، خو د شکیلا بنځی په دې وتوانېده چې شکیلا رسوا کړي. د شکیلا بنځی وایي چې زه کابل ته ځم، څو شپې نه راځم. شکیلا هم باور کړی چې بنځی مې رښتیا کابل ته تللی، خو هلته بنځی کابل ته نه ځي. د خسو کوټه کې ځان پټوي. د خسو کوټه یې د شکیلا کوټو ته مخامخ و. بنځی یې ځکه هلته پټ شوی و چې وګوري طاهر راځي شکیلا ته که نه. خو شپه کېږي، ډوډۍ چې خوړل کېږي. خپل لور ته شکیلا وایي چې زه ځم بلې کوټې ته.
هلته هم طاهر راځي، دواړه هماغه بېله کوټه کې څملي. دلته بنځای د خسو کوټې څخه ویني چې طاهر د بام له لارې څخه د شکیلا بام کوټې ته دننه کېږي. بنځای لږ صبر کوي چې ښه ناوخت شي تر څو دواړه یو ځای ګیر کړي. دلته د شکیلا مشره لور تشناب ته ځي، د دهلیز دروازې څخه ووځي او دهلیز دروازه خوشې پاتې سي. له دې فرصت څخه د شکیلا بنځای ګټه پورته کوي، راځي دهلیز ته دننه کېږي او هغه کوټې ته ځي چې شکیلا او طاهر پکې ویده دي. ځکه شکیلا 2 کوټې درلوده چې یو کې د شکیلا اولادونه پاتې کېدل او بل کې مهمانخانه و. بنځای هم پوهیږي چې په همدغه مهمانخانه کې دي. بنځای دننه کېږي چې شکیلا او طاهر دواړه لوسي او یو بل سره غیږ په غیږ د جنسي اړیکې په وخت کې ګیر کوي. بنځای هم ټوپک ورسره و او ورباندې ډز کوي چې دواړه هماغسې سر په سر مړه کېږي. کله چې د ډزو آواز وشو مونږه ټول وډار شو او ووتلو اولۍ ته. ګورو چې د شکیلا بنځای غږ کوي چې د کلي کور ټول مشران وغواړئ چې دواړه وګوري. بیا داسې نشي چې سبا خلک پر ما باندې د قصاص فیصله وکړي. تر څو وګوري. ټول کاکاګانې د شکیلا بنځي ته ویل چې داسې کار مه کوه، پرېږده، مونږه پوه شو چې دواړه اړیکې لري، اوس یې پرېږده، کلی ولې خبروې. خو مګر د شکیلا بنځای نه منل او ویل چې هر څوک مخکې راشي ورباندې ډزې کوم، زه یې د کلي مشرانو غواړئ. د شکیلا لور چې د تشناب څخه ووتله په منډه کوټې خواته لاړه تر څو خپل مور ته جامې ورپه ځان کړي. مګر ورور یې ورته اجازه ورنه کړه او ورته ویل که نږدې راشې درباندې ډزې کوم. د شکیلا لور ویله چې ورور مې همداسې وایي، شاید ما وډار کړي مګر راباندې ډز نه کوي. کله چې غوښتل دهلیز ته دننه شي ورور یې ورباندې ډز وکړ او مرمۍ یې په پښه ولګېده. وروسته له هغه هېڅوک نور جرأت ونه کړل تر څو دننه کوټې ته لاړ شي. د کلي مشران او سپین ږیري راغلل، لاړ د شکیلا کوټې ته. شکیلا او طاهر یې ولیدل چې ډېر په بد حالت کې پراته دي. د کلي سپین ږیري او مشران ووتل له کوټې څخه. زه دننه شومه تر څو شکیلا او طاهر یو د بل څخه بیل کړم. ما ولیده چې شکیلا او طاهر یو بل یې په غېږ کې کلک نیولی و او هماغسې مړه شوي وو. بیا شکیلا او طاهر یې نه غسل ورکړل او نه د جنازې لمونځ یې وکړل. هماغسې له هدیرې نه لرې یو ځای کې دواړه څنګ په څنګ ښخ کړل. هغه د شکیلا کیسه تل زما سترګو ته کېږي او د دغه ټول کار سبب د شکیلا پلار او زما لیور و.
ځکه که شکیلا یې بوډا سړي ته نه ورکول، شکیلا ولې داسې کارې کول؟ دغه وو د شکیلا کیسې. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو، دغه کانال سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.